عزتمندو دنیا چې کوم د مسلمان د فاره د راحت ځای نه دی، د بقا ځای نه دی، د اوسېدلو ځای نه دی، د سکون د اطمینان ځای نه دی. دلته یو امتحان دی زموږ د فاره، د هغې د فاره ډېر محدود عمر دی زموږ. ډېرو انسانانو دا په دې کې لاړ چې پوره مې کړه او پوره مې نه کړه، ومې ګټله ومې نه ګټله، شل مې کړه او که شل مې نه کړه. نو بل سړی ډېر شکایتونه نه کوي، بلکې د الله نه همیشه د فاره راځي، بار بار شکرونه وباسه، بار بار ولو یوه مړی نه پیدا کې، دا روغ صحت یې درکړی د الله شکرګزار، د شپې و شکر ورته وباسه، باید چې دا خولې زمونږ همیشه دپاره د الله په شکر باندې هغه ډکې وي، او ځان له چې وي د الله شکرونه وباسه. صحت دې روغ درکړی دی، دا ایمان یې درکړی دی، دا لوی نعمت دی. د باید چې موږ همیشه دپاره داسې شکرګزار د الله بندی چې موږ نه بل غني نه وي. او دا د صحابو طریقه وه، او دا د نور ائمو طریقه وه، او دا موږ او تاسو لره هم پکار ده. دنیا به څه شي، دا څومره چې زیاتې هغومره به مشکلات به دې زیاتېږي، هغومره به یې سردردې زیاتېږي. نو باید چې د آخرت دپاره موږ کار وکړو.